زه خبر نه وم ګل پاچا الفت. له خوبه راویښ شوم، ډېر وږی وم. تا زما د سر لاندې ډوډۍ ایښې وه، ما نه لیده، په دسترخوان کې پټه وه. ما ستا دسترخوان ونه لټاوه، د خلکو درګاه ته ودرېدم. زه خبر نه وم چې ډوډۍ زما د پښو لاندې ده او ما پردي کور ته لاس نیولی دی. زه ډېر وروسته پوه شوم چې د ځمکې دسترخوان له ډوډۍ ډک دی او زه ګدایي کوم. که زه پوه وای، ما به د ډوډۍ دپاره ځان ته دومره باداران نه پیدا کول. زه ستا د درګاه د خاورو په قدر پوه نه شوم. زه نه وم خبر چې په دې خاورو کې هر څه شته. هو، تا زموږ دپاره ډېر څه پیدا کړي دي، مګر موږ نه یو پوه شوي. لکه چې د ځمکې پر مخ د تږو لپاره ډکې ویالې او ډک سیندونه بهیږي، د وږو لپاره هم په هره پوله ډوډۍ ایښې ده. هلئ زر کوئ دغه وږي فقیران خبر کړئ چې د خدای دسترخوان ولټوي. ټول نعمتونه همدغلته دي، له خلکو سره بې له کاره او بې له زیاره څه نشته. تاسو د خدای په نامه له چا نه څه مه غواړئ، د خدای په نامه څه ورکړئ، ځکه چې خدای تاسو ته هر څه درکړي دي. که تاسې هر څه ولټوئ، په دغه خاورو کې یې مومئ. په لټولو هر څه پیدا کیږي. که تاسې وزګار کینئ او هر څه له ځانه وغواړئ، هر څه شته. که ګدایي کوئ، هیڅ نشته.